د ورور سوال کړی دی چې دا په سټ باندې مسه کول دا څنګه دي. وایي ما د شیخ ابو حسن دا درس اورېدلی و چې دا په سټ باندې مسه کول دا بدعت دي او د بل چا بیان ما نه دی اورېدلی او صرف هغه دا خبره کوي چې په سټ باندې مسه کول دا بدعت دي. نو ورور دا وایي چې زما اشکال دا دی چې په اودس کې چې کوم اندامونه وچ پاتې شي نو دا اودس نه کېږي. الجواب بالله التوفیق. محترم وروره صرف چې دی نو شیخ ابو حسن دا خبره نه ده کړې بلکې چې څومره محدثین او علما دي د حدیث سره د چا تعلق دی هغوی ټول دا خبره کوي چې سټ باندې مسه کول دا بدعت دي او دا په سنت کې ثابت نه دي. هر چې شیخ صاحب دا خبره کړې ده نو هغه هم د سنت نه کړې ده، از د ځان نه ده کړې، هغه هم د دغه د سند په بنیاد باندې خبره کړې ده چې دا په روایتو کې چېرته ثابت نه ده مسه کول په سټ باندې، دې باره کې چېرته صحیح حدیث نه راغلی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه په مجموع الفتاوی کې ویلي دي په 21 جلد کې چې لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على عنقه في الوضوء. د رسول صلی الله علیه وسلم دا چېرته ثابت نه دي چې په هغه کله په اودس کې په سټ باندې مسه کړي، دا شیخ الاسلام ویلي دي. نو دې باره کې صحیح حدیث نشته دی. یو حدیث دې باره کې راغلی دی په سنن ابي داود کې چې انه صلی الله علیه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذالة او قذال محدثین وی هو اول القفا، دې سټ ته وی د سټ دا اوله حصه چې کوم ځای نه شروع کېږي دې ته قذال وی. نو چې دې ځای ته به دا مسه ورسوله دا مسه به دا سټ به مسه که، خو دا حدیث ضعیف د شیخ الباني دا په ضعیف ابي داود کې دې حدیث باندې حکم د ضعیف لګولی دی چې دا حدیث ضعیف دی او دا صحیح حدیث نه دی. د رسول صلی الله علیه وسلم نه چېرته مسه ثابت نه ده چې هغه په سټ باندې مسه کړي. او ابن القیم رحمه الله و شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کې اول جلد 195 نمبر صفحه کې وایي ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث. وی د رسول صلی الله علیه وسلم نه د سټ مسې باره کې چېرته یو حدیث هم نقل نه دی. او شیخ الاسلام د شیخ ابن باز رحمه الله هم دا تپوس شوی نو هغه هم دا جواب ورکړی چې د سټ مسه کول دا نه مستحب دي او نه جایز دي چې سړی سټ مسه کړي، بلکې کوم چې مسه راغلې ده دغه مسه د سر ده او مسه د غوږونو دغه مسه راغلې ده، د دې نه ماسوا سټ مسه کول دا چېرته په سنت کې نشته دی او دا په حدیث کې نه دی نقل. د سټ مسه کول دا بدعت دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. والله تعالی اعلم.